د ترکیې له خوا د افغان کډوالو سره تازه سخت ظلمونه او د ملا برادر سفر ترکیې ته سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. افغان کډوالو ترکیې ځواکونه مو د پښو لاسو تر ماتولو وهي. ملا برادر چارواکو نه مې د ښه چلند غوښتنه وکړه. په ترکیې کې افغان پناه غوښتونکي باید د ترکیې له حکومته غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړي. دا شکایتونه په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکي کوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د رسیدو پانې ترکیې ته داخلیږي. په ترکیې کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دلته کډوال په ډیره ویره کې ژوند کوي. ازادانه تګ راتګ نشي کولی، پولیس یې په میټرو بسونو او حتی پر سړکونو دروي او پوښتنې ګربېګنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالیو کې ونیسي اخراجوي. د ترکیې سرحدونو کې هم د دوی ډېری ځواکونه ځای پر ځای شوي دي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نشي راتلی. دوی یې دومره ډبوي چې لاسونه او پښې ماتوي بیا یې ایران ته لیږي. الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناه غوښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډېر ناوړه شوی دی. نوموړي وویل د ترکیې او ایران پر پوله ډېر وهل ټکول روان دي، چاته د انسان په سترګه هم نه ګوري. ولاکه څوک دومره ظلم کوي لکه دلته چې له افغانانو سره کېږي. مخکې مې باور نه کېده، خو اوس مې په خپلو سترګو ولیدل. افغانانو یې کوفته جوړه کړې، نه یې لاس ګوري نه پښه ګوري. د اسلامي امارت ریاست الوزرا اقتصادي معاون فرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر فرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حاکان فیتاین سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو دا وضاحت یې نه دی ورکړی چې پر کومو موضوعاتو بحث شوی دی.